ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمه او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر د خوست امنیه قومندانۍ وایي چې شیبه وړاندې خوست ولایت کې د پولیسو پر ځانګړي خطي برید پای ته ورسید او امنیتي ځواکونو دوه پاتې بریدګر هم له پښو وغورځول. دغه برید 9.5 ساعته دوام وکړ. نن سهار شاوخوا 6 بجې خوست کې د پولیسو پر ځانګړي قطعې لومړی موټر بم برید وشو او وروسته له هغې په وسلوالو سمبال وسلوال قطعې ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. دوهم خبر افغان ځواکونو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. د هلمند امنیه قومندانۍ وایي عملیات نن سهار پیل شوي دي تر څو هغو سیمې له طالبانو بیرته ونیسي چې په تیرو څو ورځو کې له کنټروله وتلي دي. دریم خبر افغان مذاکره کوونکی پلاوی وایي د مذاکره کوونکي پلاوي 4 غړي سید سادات منصور نادري، فوزیه کوپی، عبدالمتین بیگ او کلیم الله نقبي د یو شمېر اداري چارو او د فاتحه خوانۍ په ګډون ځینې شخصي مسایلو ته د رسېدنې په موخه په یوې لنډې رخصتۍ کابل ته تللي دي چې ډېر ژر به د افغانستان د سولې مذاکراتو مهال ته بیرته راوګرځي. څلورم خبر عبدالله وایي طالبان دي د بېګناه افغانانو له وژلو لاس واخلي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په خوست ولایت کې د ځانګړو ځواکونو پر قطع برید غندلی او هغه یې د هېواد او سولې د دښمنانو کار بللی دی. د یادې شورا څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې د عبدالله له قوله راغلي په داسې حال کې چې د سولې په برخه کې یوې بېمخینې فرصت برابر شوی دی او اوس مهال د قطر په پلازمینه کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ خبرې روانې دي. دغه ډول بریدونه او تاوتریخوالی د سولې په خبرو منفي اغیز باسي. پنځم خبر عمران خان وایي افغانستان کې د اوربند رامنځته کېدو لپاره پوره هڅه کوو. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې حکومت یې له پیل نه تر اوسه د افغان سولې برخه کې صادقانه همکاري کړې ده او کوي هم. نوموړي پرون د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ او پانګونې په نوم د ورځني ناسته کې په خبرو کې ویلي دوی لومړی طالبان له امریکایانو سره خبرو ته کېنول او اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې هم د دوی له هڅو برکته دي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي د پاکستان حکومت، پوځ او استخبارات هڅه کوي تر څو په افغانستان کې اوربند وشي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبرې ټولګه مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.